السلام علیکم. امید لرم چې ټول به ښه وو. د نننۍ ویډیو کې موږ د واتساپ نوي څلور امیزنګ اپډیټ درښیو چې په هغه کې کم نوي اپډیټ راغلي. نو ټول اول پلی سټور ته راشه، کوم واتساپ ته چې نوي اپډیټ کړي هغه اپډیټ کو. کله چې اپډیټ شي به اوپن کولو نه بلوش پر کال باندې به کلیک کو څنګه تر شل د کریټر کال لینک. دا مطلب ده تاسو مطلب یو ګروپ جوړولای شئ کال د پورا کا ویډیو وی کا وایس وی کال ټایپ باندې کلیک وکړو، وایس کال کوو یا ویډیو کال کوو. دا طریقې سره دا کوم شیر لینک باندې کلیک وکړو نو ګروپونو واتساپونو کې هم جوین کولای شو، شیر کولای شو. دا کوم ګروپ دی مطلب لاس ولس کسب دا کې ویډیو کال به کوي. کوم 2 نمبر اپډیټ ته ادر سیټینګ باندې کلیک وکړو. دا اپډیټ مطلب دا تاسو ته کله هم څوک میسج وکړي نو هغه تاسو هغه میسج وکړو نو کوم دوی لکېږي هغه شنی شي. او چې کله تاسو دا سیټینګ په خپل واتساپ کې وکړو نو هغه ته هېڅ پته نه وي چې دا میسج لیدلی یا نه لیدلی. دا طریقې سره دا سیټینګ باندې کلیک کوو. کوم دا سیټینګ په دا کې اوس دوی اپشن نه وي راغلي. کوم دا نیو اپډیټ کې نو فرست نمبر کوم دا لاست سین اینډ آنلاین اپشن دی نو په دا باندې کلیک وکړو. هیله به لږ ویټ وکړو څو کتلی شو که نه فرست نمبر څلور اپشن وي دا اولډ. اوس پکې دا باندې دوی اپشن راغلي ایوری ون سم ایز لاست سین. نو دا اپشن پکې نوي دي نو دا اپشن مې تاسو په کم لاندې باندې سم ایز لاست سین دا باندې کړو. دا بره کوم څلور اپشن وي په دغه کې دا په نو باندې باندې وکړو. دا هېچا ته هېڅ پته نه چې دا افلاین دی یا آنلاین دی، دا میسج لیدلی یا نه لیدلی. کوم دوی لکېږي هغه به نه شنې کېږي. دا هم ډېر خوندور اپډیټ دی. داسې نوي خوندور ویډیوګانو پر که تر اوسه پورې په چینل باندې جنت رسره ضرور سبسکرایب کړو. و چې کوم بل دریم نمبر اپډیټ دی هغه دا دی چې کله هم چاته تصویر ولګوو پکچر یا ویډیو نو به مو ته سلیکټ کولو یو ځل مطلب هغه په دې طریقې سره مو ولګوله چې هغه به یو ځل هغه لیدله. لکه تاسو په دا ټریک باندې څه نه پوهېږو نو هغه هم نه زده کړو. کوم کې نوی اپډیټ راغلی هم درښیو چې کله هم چاته یو ویډیو لګو یا تصویر لګو په هغه کې څه سلیکټ کولی شو نو هغه به هغه ویډیو باندې کلیک وکړي نو هغه به یو ځل هغه تصویر وکړي یا پکچر یا ویډیو وي او پس بیا هغه ته ویډیو نه شو کوي. نو ډېر ملګرو به یې داسې کړل چې هغه نه به سکرین شاټ واخلو. کوم تصویر مو ولګولو په هغه کې مو دا سیټینګ کړی و چې هغه تصویر دا یو ځل وکړي هغه نه به دا سکرین شاټ واخلو او پس پې څو کتلی شو د پر اول باندې کلیک وکړو چا له سینډ کړو دا به دا یو ځل کتلی شي او پس چې بیک شي دا یې بیا نه شي کتلی. اوس پکې نوی اپډیټ دا راغلی چې کوم سکرین شاټ اپشن و نو هغه پې بان شولو، هایډ شولو. نیو ملګرو سره هغه سره به هایډ وي چا سره یې وځي نه درته راوړي کې به دا هم هایډ شي هر سړي سره. دا په نیو اپډیټ کې څلورم نمبر اپډیټ دا دی چې کله هم یو ګروپ جوین کړو نو هغه نه موږ ایکسایډ کېدو. دا ټولو ملګرو له پته راځي چې دا ګروپ نه ایکسایډ شو. اوس په اډمین نه به هغه چاته هېڅ پته نه چې دا ګروپ نه ایکسایډ